د کہانی شروعات کیږي د سن 1823 نه چې په ځنګل کې موږ 45 کسان وینو او دا ټول د زناورانو شکار کوي او داغه سرمنه خرڅي او داغه کاروبار کوي او پاغه کې یو سړی چې داغه نوم ګلاس او ورسره یو ځوی چې دا هوک نوم وي اوس دوی باندې په دې ځنګل کې ځنګلیان حمله وکړي چې دې کې د دې ډېر کسان مړ کی او دې دا حمله ځکه کوي ځکه چې د دې ځنګلیانو کم سردار دی داغه لور اغوا شوی او هغه ته دا لګي چې دا ردی کار دی اوس د دې ډېر کسان مړ کی او دې کې صرف لس کسان بچ شي او دا لس بلس دې سره چې کومه کشته وي پاغه کې کینی او دا غزنه او تختی خو خطر لا ختم شوی نی زکه چې دې ټولو ته پته چې دا غیر چاپیره علاقه د دې ځنګلیانو ده او په دې سین کې دا روانه کشته یو نیم ځنه باورته ګوري او په دې باندې هر کله حمله کولی شي او دلته د دې چې دا کم کیپټن دی د ګلاس ته پوزه کې چې سکول پکار دی نو دې کې ورته ګلاس وای چې مونږ له کشته پر خودل پکار دی او د ځمکه په لار تلل پکار دی خو د دې ګلاس د خبره سره په دې ګروپ کې یو کس سہمت ني او هغه ورته وای چې د ځمکه د لار زمونږ لپاره ډېره خطرناک او ډېر زیات وګدم د دالار او موږ لبا کور ته رسیدو ته هفته ولګي خو دلته د ردی دا کیپټن وای چې ګلاس د دې ټوله علاقې باره کې پته ده او دلته د ګلاس د ذمہواری ده چې موږ ټول صحیح سلامت خپل کور ته ورسي او دا ټول لا فیصلو کې چې موږ د ځمکې په لار زو او دوی دا کشته پری دی خدا کشته دی کولو پری دی چې دا مخکې روان او د ځنګلیان ورپسې روان وي او پتلو کې دوی د زناورو د سرمنه د کانو د لاندې پټي کې کو چرته پر روان وخت دوی راځي دی زیتا نو دوی به د سرمنه د دې نه بیا یوسي او دوی د ځنګل په لار روان شي خو دلته یو مسله دار چې دلته یخنی ډیره زیاته ده او د یخنۍ موسم هم را روان دی او د دوی د سفر په هفتو دی او دوی به د دې یخنۍ سامنے ضرور کوي خو دوی سره بل لار نه وي او ټول د یخنۍ سره مقابله کولو لپاره تیار دي اوس دا ټول په دې ګڼ ځنګل کې روان شي او چې څنګه شپه شي نو په ځنګل کې ودی شي او په سبب موږ ته چې دی کومه کشته پر خولو فیصله کړې و هغه بالکل صحیح کړې و ځکه چې هغه ځنګلیان هغه کشته ته ورسي خو هغه کشته کې څوک هم نه او دا ځنګلیان پوه شي چې دی پیدل په دې ځنګل کې روان دي نو دلته په دې ځنګلیان کې یو ځنګلي د خپل سردار ته وایي چې دغه خلکو د خپل نشانونه مونږ ته ملو شو نو دا سردار ورته وایي چې د خپل نشانونه پسې ځي او هغه کسان ونیسي اوس بل خو مونږ ته چې ګلاس او داغه ګروپ ټول ورځ په دې ځنګل کې سفر وکي او چې څنګه شپه شي دوی ودی شي او په سبا د ټولو نمخ کې ګلاس باسي او هغه خپل ټوپک واخلي او په ځنګل کې ګرځي نو په دې کې د لګي چې د آس پاس څوک دی نو ګلاس एकदम ویښ شي خو داغه مخ ته د بالو بچی تیریږي خو دې نمخ چې ګلاس داغه ځای نتلو په هغه باندې بالو حمله وکي او داغه د لاس نه ټوپک وګرځيږي او دا بالو ګلاس ډیر زیات زخمی کی نو دا بالو ته واپس لاړ شي او ګلاس ډیر تکلیف سره له ټوپک لزان رو رسي خدا بالو په ګلاس باندې دوباره حمله وکي خدا حمله د مخ کې ګلاس په دې بالو باندې او ډزو کی خو هغه بالو ډیر زیات طاقتوري پاغه باندې د ګولې سره اثر نشي او دا بالو په دې ګلاس باندې بیا حمله وکي او دا ګلاس ډیر زیات زخمی کی او یو ځل بیا ته دا بالو لري لاړ شي خو د ګلاس سره یو چاکو وی هغه رو باسي او دا بالو حالات لګډ وډ شوي خو په دریم ځل بیا دا بالو په دې ګلاس باندې حمله وکي خو چې څنګه دا بالو ګلاس مړکې نو دا ګلاس هم په یو شان په چاکو باندې حمله کوي او دا دوانه د یو چت زینا په زغړېدو لاندې لاړ شي او دا بالو د دې ګلاس د پاسه را پریوزي خو بالو مړ شوی خو د دې ګلاس هم بس لګه صاف پاتې ځکه چې د بالو د دې ګلاس د مړې پوره شلولې و او ډیر زیات زخمی کړي او هغه د درد نه ډیر زیات چغواله خو دې کې د ګلاس د مرګري ګلاس پسې راورسي او هغه چې وګوري د ګلاس د پاسه یو بالو پروتي هغه ډیر مشکل سره دا بالو د دې ګلاس نه لړکی او ګلاس خپل ځان سره راولي د سره دا یو سړی د ګلاس د مړې ګندل شروع کی او ګلاس ډیر زیات زخمی شوی او خپل ماته شوی یعنی هغه اوس ګرځېدی بم نشي او دلته دې ته دا پته وا چې ګلاس یو غنټه نه زیات جمدې نشي پاتې کېدی بل خو مونږ ته ځنګلیان خي چې هغه ګلاس او د ګلاس مرګري مړکول غوستل او هغه سره د دې ډېر زیات سرمنې وي چې دوی د سرمنو په بدل باندې د سخل کو نه اسپه او ټوپک واخلي او د نمخ کې د ځنګلیانو په دې باندې په غشو حمله کوي خو اوس سره ټوپک او اسپه دي او دلته د دې جون تر نورم زیاته خطر شو بل خو داخله ګلاس لا د لرګو یو سټرچر جوړ کیو پاغه واچي او مخ کې تلل شروع کی خو پتلو کې دلته د دې مخ ته یو چړای راشي او پاغه باندې ګلاس کې جوړ د دې خلکو د لپاره ډیره زیاته مشکل شو نو دلته د دې دا کیپټن د کسانو ته وایي چې د ګلاس په مخ باندې یو کپړه کې دی ځکه چې د کیپټن دا ګلاس وشتو والاو ځکه جدي ته پته وا چې ګلاس اسیم بچ کېدو والا نه دی او هغه په دې ځمانه بوتل ناممکن ده نو دلته وته د ګلاس د ازوی وایي چې دا سم کوي او د کیپټن په زړه کې رحم راشي ځکه چې دوی تر څه پورې د ګلاس د وجه بچتي نو دلته ورته دا کیپټن وایي چې کم کس ګلاس سره ساریدل غواړي هغه ته به د کمنې طرف نه $70 ملاويږي
کیږي ځکه چې ګلاس زموږ ټولو مدد کړی دی او موږ غواړو چې دته قدرتي مرګ راشي او هغه دلته خخ کی او هغه کسان د هغه ځای نه راشي نو اوس دلته ورته د ګلاس د ازوی وای چې زه ورسره ودرېږم او یو بل الکم ورته وای چې زه ورسره ایسارېږم که ماته $70 ملاویږي یا نه خو دلته یو سړی وي د هغه نوم فټز وي او هغه د کیپټن ته وایي چې $70 ډېر زیات کم دي نو دلته ورته کیپټن وایي چې ټیک ته $100 به درکم نو دلته ورته د ګلاس د ازوی او د بل الک ورته وایي چې ته زموږ ډالر یې اغوښتی شي نو دا فټز وایي چې $300 کافي دي د کور اغوښتلو دپاره او هغه هم دې سره ایسارېدو لپاره تیار شي او دا درې واڼه او ګلاس دلته ایسار شي او باقي نور ټول د هغه ځای نه لاړ شي د ګلاس حالت ډېر زیات خراب وي او فټز ته دا لګي چې ګلاس به 2-3 ورځو کې مړ شي خو ګلاس مړ نه شي نو یو ورځ دا ګلاس یوازې او دا فټز ولا راشي ورته وایي چې ته مړ کېږي ولې نه ځکه چې ستا د وجې به مونږ هم مړه شو او ته خپل ځان مړ کا ځکه چې دې سره به ستا د زوی او زموږ ټولو زندګي به بد شي ولې چې کو ځنګلیان دلته راغلل نو موږ ټول به مړه کي او اوس زه ستا پوزه او خوله بندولو والا یم ته خپل سترګې وړه کوه او د دې اجازت مال راکا خو ګلاس خپل سترګې ونړه کوي نو فټز ورته وایي چې ستا د سترګو ړقولو ضرورت هم نشته او هغه د ده د پوزه او خوله بنده کي او ګلاس مړ کېدو والا و چې دې کې د ده د ازوی راشي او فټز په سر باندې په ټوپک ووایي او فټز لرې پریوزي نو فټز د ګلاس د زوی ته سمجاولو کوشش کوي چې ما ولې داسې کول خو د ګلاس د ازوی فټز طرف ته ټوپک ونیسي نو فټز د ده نه دا ټوپک واخلي او هغه سره یو چاقو وي چې دې سره د ګلاس د ازوی په چاقو ووایي او مړ یې کي او د ګلاس دا مرۍ پوره کټ شوې وه چې دې سره هغه چغه هم نه شوه والی او د هغه د سترګو وړاندې د هغه زوی مړ شو او فټز د ګلاس د ازوی د یو اونې د شاته پټ کي ځکه چې هغه دریم الک راشي چې دا مړی ونه ویني او چې کله هغه الک دلته راشي نو ګلاس ورته نشي ویلی چې زما زوی دې کس مړ کړی دی ځکه چې د هغه د خولې نه اواز نشي وتی اوس شپه شي فټز او بریزرز وده شي نو چې څنګه سهار شي فټز د بریزر ته په غوږ کې وایي چې دې د نه لږ مخکې شل ځنګلیان دي او هغوی دې طرف ته را روان دي نو بریزر چې دا خبره اوري ډېر زیات ویریږي او هغه ته تپوس وکړي چې هاک څه شو نو فټز ورته وایي که هغه جمدی وي نو موږ پیدا کړي نو بریزر ورته وایي چې ګلاس هم جمدی دی او موږ کیپټن سره دا واده کړې وه چې تر څو پورې ګلاس مړ شوي نی او هغه موږ پوره طریقې سره خښ کړي نی نو موږ به له دې ځای نه نه ځو نو فټز چې دا خبره واوري نو ګلاس د خپو نه ونیسي او راکاږي او ګلاس ډېر زیات زخمي وي او هغه د دې زخم د وجې چغې وایي او فټز مخامخ یو کنده کړې وي او ګلاس دې کنده کې واچوي او د پاسه پې خوره اچول شروع کړي نو دلته ورته دا هلک وایي چې دا ته څه کوې نو فټز ورته وایي چې نن یا سبا به ګلاس مړ شي چې څنګه موږ واده کړې وه چې دې به ښخو او بیا به له دې ځای نه ځو او هغه د ده د پاسه لږه خاوره واچي او د هغه ځای نه روان شي او دې هلک ته وایي چې ته ما پسې راځه شاته خو دې هلک تلل نه غوښتل خو د ده زندګۍ ته هم خطره وه هغه د دې خاورې د پاسه یو بوتل کیږدي او د هغه ځای نه لاړ شي او هغه ته دا پته هم نه وه چې فټز دروغ وایي ځکه چې آس پاس ځنګلیان خلک نه او دلته ګلاس یوازې دی او د مرګ په حالت کې پروت دی خو لږ ساعت پس هغه پوره همت سره د دې ځای نه وځي او هغه ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې د ده د زوی لاش دی او هغه د دې زوی په دې لاش باندې سر کیږدي او 100 غنټو پورې پروت وي خو دې دوران کې دې ډېر زیات اوږم شي اوس هغه پر عقل راشي چې د هغه مخې ته د غوا یو ډانچه پرته ده او هغه د دې نه یو هډوکي مات کړي چې هغې باندې لږه شان اوچه غوښه وه او هغه پر عقلو باندې ځان د غر یو څوکي ته ورسوي او ښکته وګوري چې لاندې یو سیند دی او هغه ډېره په مشکله باندې ځان هغې سیند ته راورسوي او چې کله هغه اوبه څکي نو هغه اوبه د ده په مرۍ باندې واپس راوځي ځکه چې د ده مرۍ کټ شوي وي اوس ګلاس سره لږ شان بارود وي او هغه لږ بارود په دې مرۍ باندې ولګوي او اور بل کړي او هغه د اور یو وړه چنګارۍ د مرۍ ته ونیسي چې هغې سره دا بارود وسوځي او چنګاري شروع کړي او دې سره د ده دا مرۍ وسوځي دې ځکه داسې وکړي چې د سوځېدو سره د ده دا زخم ورشي او ګلاس د ډېر درد د وجې بېهوشه شي او دې نه پس ګلاس 100 ورځو نه دې سیند سیټ ته وي او هغه اوبه څکي او ګیا خوري چې دې سره هغه جمدی وي خو یو ورځ دغه ځنګلیان دې سیند ته راشي خو دې نه مخکې هغې چې ګلاس مړ کړي ګلاس دې سیند ته ټوپ کړي او ګلاس په مشکل سره په لامبو باندې د سیند بل سیټ ته وځي او ګلاس د 100 ورځو نه دې سیند کنارې سره اوسېږي او د هغه ډېرې ورځې وشي او د هغه زخم هم اوس لږ لږ ټیک شوي او هغه د لرګي په سهارې باندې لږ لږ ګرځېدیم شي او سیند سره د اوسېدو د وجې هغه ته د اوبو تکلیف نی خو د خوراک سامان ورته صحیح نه میلاوېدو او کله کله به یو کب ونیو چې د هغې د وجې به هغه خپل ځان صرف جمدې ساتلو او یو شپه هغه ودی چې هغه ته یو ځای نه اور ښکاره شي او چې ګلاس هغې طرف ته لاړ شي نو دلته یو سړي ډېر غټ شکار کړی وي او خوري یې او چې څنګه ګلاس وویني نو هغه غشي د ګلاس طرف ته کی نو ګلاس ورته وایي چې ماله خوراک راکا حالانکه هغه خبر نشوي کولی خو په اشارو ورته ووایي او زما دا حالت یو ځنګلي بالو کړی دی او زما خلکو زه د مرګ دپاره یوازې پرېښودم او زما زوی مړ کو او دلته چې راکم سړی دی د ده پوره خاندان د ده کلیواله وسوځو او وهلې هم دي او هغه دله خوراک ورکړي او ورته ووایي چې ته ما سره سفر کولی شي او دې نفس دا دواړه د خپل سفر یو ځای شروع کړي او دې سړي سره اسب هم وي د دې د وجې د دې دا سفر اسان شي او بل خوا فټز او هغه هلک چې ګلاس یې
مرګ ته پرېښو او دلته دیالکت د فټس د خبرو نه پته ولګي چې الته یوم ځنګلي نو او فټس ورته دروغ ویلو چې خپل ځان بچ کی. نو دالک د فټس ته ټوپک ونیسي نو فټس دالک د خپل خبرو د وجې دوکه کی او ځان سره د مخ کې سفر د پاره بوزي او پتلو کې د دې مخ ته یو کل راشي چې هغه چاته با کړی وي د هغه خلک یې مړ کړی وي او الته ورته دوه اس په ملو شي او پاغه اس په باندې دی کینی او هغه زه تر ورسې چې کم دې ته دیت لغوستل. نو فټس دغه زه تر راتلو مخ کې د الک ته وی چې دوی ته کله مرشتاو نه وي کوړه دی وی نو دی به مونږه پانسی کی. نو اوس فټس او دغه الک د کیپټن لراشي دراصل دا کیپټن او ټیم د دینه مخ کې خپل ځای ته رسیدلی نو کیپټن د خپل وعده مطابق دی لسلسل ډالر ورکی خو دا الک دا پیسې وانخلی او د هغه ځای نه پاسي. نو فټس ورته وی چې د دې سفر د وجې دا الک په صدمه کې دی او فټس د دې الک هم دا پیسې واخلي او د هغه ځای نه لاړ شي. دراصل دا الک په خپل زړه کې ډیر زیات خفوي ځکه چې دی دا و چې ما هغه کار وکړو چې هغه نو پکار بل خو ګلاس د سړی سره خپل سفر جاری ساتلې دی او د کی برفیله طوفان شروع شي او ګلاس بیمار دی او داغه زخم او چېدو والا دی نو د دې د وجې هغه بهوش شي. نو ناسړی د سانګو نه یو وړ شان جومپړې جوړه کی او د ګلاس نه ټوله کپړې وباسي او هغه ته واچي او داغه مخ ته اور بلکې چې ګلاس ته ګرمواله ورزي. نو چې ګلاس په سبا پاسي او اخو دې خو ګوري نو هغه سړی ني او چې لګ مخ کې لاړ شي نو چا هغه سړی پانسی کړي او مړ کړي. دا کار د فرانسیسي د خلکو دی. اوس ګلاس د دیدی اسپو ته ورسی او دلته یو سړی یو جینې سره زیاتې کوي نو ګلاس دا جینې د هغه سړی نه بچ کی او د هغه ځنه یو اسپه واخلي او د کې سکسانه مولی او د هغه ځنه او تختی او د هغه ځنه تختیدو نه پس ګلاس شپه د یو اونې د لاندې تیر کی او چې څنګه وګوري نو هغه ځنګلیان ګلاس پسې را رسیدلی وي او هغه یو دوه ځنګلیان په ټوپک اولی او په اسپه باندې تختی خو هغه سره موس اسپه وي او هغه ګلاس پسې شاته لګیدلی وي خو مخامخ یو غر وي او الته غر ختم شوی خو ګلاس اوس ودرېدې نشي ځکه کو هغه ودرېدو نو شاته د ځنګلیان به ګلاس اولی دې سره ګلاس د دې غر نه سره د اس په لاندې اورځيږي او ګلاس لاندې وره کې پروزي خو د اس په مړ شي او ګلاس اوسه پورې جمدی وي خو هغه د غر نه پریوتو سره مړ نشو خو د دې یخنۍ نه ځان نشي بچ کولی ځکه چې هغه سره د بالو سربند و خو هغه ته الته پاتې شو. اوس د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ګلاس د دې اس په داخېټه وشلی او داغه نه ټول ماس بهر روباسي او د شپې الته ودشي ځکه چې هغه ته پته را خو هغه بهر وي نو د یخنۍ د لاسه به مړ شي او هغه ټول شپه د دې اس په خېټه کې تیر کی او چې سبا شي نو هغه خپل سفر جاری وساتي. او بل خو موږ ته چې کم د کیپټن او داغه ټیم اوسېږي الته د فرانس یو سړی راشي او هغه د دینه اسره غواړي خو دې ته په بدل کې پیسې غواړي خو هغه سره ډېر پیسې نه هغه دی لګي پیسې ورکی او هغه سره یو بوتل ورکی او داغه بوتلی چې برجر کله ګلاس پرې خودو نو هغه سره دا بوتلم پرېخیو نو برجر ته اوس دا لګي چې ګلاس مړ شوی دی خو دا غزوی هوک په جمدی وي او هغه ته دا لګي چې دا بوتل د هوک دی. نو دلته ورته را کیپټن وی چې دا تا رقم ځنه ملو شو نو دا سړی ورته وی د دې نه 10 میل لري دا د چانه غورځیدلی او مار اوچت کو. نو دلته برجر او سکسان هوک پسې یعنی د ګلاس دوی پسې د تلاش کولو د پاره اوزي خو دلته برجر ته پته نه چې هوک فټس مړ کړی دی او دلته فټس پوي شي چې اوسه پورې ګلاس جمدی دی او اوس کپتان برجر او سخلک هغه ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې دا بوتل دی سړی ته ملو شوی او ال د دې ته ګلاس ملو شي. نو چې کیپټن ګلاس وګوري نو ډیر زیات حیران شي ځکه چې د فټس او برجر ویلیو چې ګلاس مړ شوی دی او چې څنګه ګلاس وویني نو دا کپتان آرډر ورکي چې برجر گرفتار کړي او هغه په غوسه باندې د خپل قبيله ته راشي خو فټس د هغه نه تختیدلی وي او هغه فټس هر طرف ته ګوري خو فټس دې ته ملو نشي او هغه چې خپل کمرې ته لاړ شي نو فټس داغه نه ټوله پیسې پټ کړو د هغه نه تختیدلی دي. نو دلته را کیپټن وای چې زه فټس پسې زما ځکه چې هغه د ګلاس زویم مړکو او د دې نه پیسې پټ کړې. نو دلته ورته ګلاس وای چې زم در سره زم خو ګلاس ورته وای چې برجر ته زما د زوی د قتل باره کې هیڅ پته نه و او فټس برجر تم دروغ وای او اوس دا کیپټن او ګلاس فټس پسې تلاش کولو د پاره وزي خو هغه ته د اسپو د خپو نشانونه ملو شي او دوی هغه پسې زی او اخر کار هغه ځای ته ورسي چې کوم ځای کې د اسپو د خپو د نشانونه ختم شوي. نو دلته دا دوانه بیل شي او دلته را کیپټن چې د تلاش کوي نو فټ د یو غټ کانی د شاته نه روزي او د کیپټن ته ټوپک ونیسي نو دا کیپټن وته وای چې پتا مانه د قتل الزام دی او تما سره واپس لاړ شه. نو دلته فټس دا خبرونه مني او دا کیپټن په ګولې اولی نو د ګولې واچ وری هغه طرف ته ګلاس راشي نو ګلاس ګوریال ته د کیپټن لاش پروتي او آس پاس سوکم ني نو دینه پس دا ګلاس یو غټه څنګه ماته کی او هغه د کیپټن په ملا پسې اوتړي چې سره د کیپټن د عمله سیده وي او هغه پاس پکینی او په خپل د شاته اس په مانید لکه د لاش په شان پروزي ځکه چې فټس لګي چې مخ کې ګلاس دی او شاته کیپټن دی او شي داسې ځکه چې فټس لګي چې مخ کې ګلاس دی او شاته چې کم دی دا کیپټن دی نو هغه په
په د مخ کې کس باندې ګولې وچلی او د څنګه په ګولې چلی نو هغه را پریوزي. اوس فټس ته لګي چې ګلاس هم مړ شو او هغه ورو د لاش لرازي. نو هغه چې د لاش درو رسي وګوري نو هغه لاش د کیپټن وي. نو دی کې ګلاس د دې شاته اس په نپاسي او په فټس باندې ګولې وچلی چې د سره فټس په اوګه باندې ولګي. خو هغه د هغه ځنه تختیدو کې کامیاب شي او ګلاس هم ورپسې شاته منډه وي او شاته ورپسې رواني چې دی کې دوی د سین یو غاړه تر ورسي چې دلته د دوی ډیره زیاته غټه جګړه شي او دوه ډیر زیات زخمی شي او بل خو هغه ځنګلیان راشي چې دوی یې مړکول غوستل. نو دلته ګلاس دا فټس مړکول والو نو دلته ګلاس دا فټس د ځنګلیان ته ورپری دي چې دا ځنګلیان دا فټس اونیسي او مړی کی او داغي د سین نه د بل طرف ته راوړي خو هغه ګلاس بړ نه کی ځکه چې هغه تخپل لور ملو شوی و او دا غجینوي چې ګلاس دا د فرانسیسي خلکو نه بچ کړي و او دی وجه دوی ګلاس پری دي او مخ کې روان شي او د سره دا کہانی ختم شي. کو تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.